بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن المتقين في ظلال وعيون. زما محترم مسلمانان ورونو، رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمایلی: ما رأيت مثل الجنة نام طالبها ولا مثل النار نام هاربها. دا الله رسول فرمای صلى الله عليه وسلم چې ما د جنت پشان کل نعمتونه او ما د جنت پشان د راحتونو زه د اطمینان او د نعمتونو کور نه دی لیدلی چې طلب کوونکی ودوي، او نه مې د جهنم پشان د سختۍ وکور او د مصیبتونو زه نه دی لیدلی چې ځان بچ کوونکی تی ودوي. مقصد دا دی چې د دې نه غفلت نه دی پکار. لکه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای: لا تنسوا العظیمتین الجنة والنار. ای زما امتیانو، ای مسلمانانو، تاسو دوه لوی څیزونه مه هیروئ چې یو جنت دی او بل جهنم دی. یعنی د دې دواړو نه مه غافله کیږئ، بلکې هغه اعمال وکئ د کوم په وجه باندې چې تاسو د جنت والا ونه ګرځئ، او د هغه اعمالو نه ځان وساتئ. د کومو اعمالو په وجه باندې چې انسان بدبخته کیږي، د کومو اعمالو په وجه باندې چې انسان د جهنم والا نه ګرځي، نعوذ بالله. نو زما عزتمندو، مخکې د دې نه چې موږ مختصر هغه اعمال ذکر کو چې د هغې په وجه باندې انسان جنت ته داخلیږي، د هغې نه مخکې د جنت یو څو نومونه ذکر کوو. قرآن کریم کې الله سبحانه وتعالی د جنت یو څو نومونه ذکر کړي او ډېر مزیدار نومونه دي، ډېرې ښکلې معناګانې پکې پرتې دي. لکه الله سبحانه وتعالی فرمای د جنت یو نوم ذکر کړی الجنه. جنت ښکلي باغونو ته وایي، ګڼ باغونه، دې ته په لغت د عربۍ کې جنت وایي. لکه الله سبحانه وتعالی فرمای ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. تاسو جنت ته داخل شئ ځکه چې تاسو د جنت لپاره عملونه کړي، تاسو ځان ستړی کړی، نو نن جنت ته داخل شئ. همدارنګه د جنت یو نوم دی دار السلام. لکه الله سبحانه وتعالی فرمای لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون. دار السلام یعنی د سلامتیا کور، هیڅ قسمه تکلیف، هیڅ قسمه سخته به په جنت کې نه وي، همیشه به ځواني او همیشه به نعمتونه او همیشه به خوشحالي نه وي. همدارنګه الله سبحانه وتعالی فرمای والله يهدي والله يدعو الى دار السلام. الله سبحانه وتعالی خو تاسو جنت ته رابلي، د سلامتیا کور ته رابلي. همدارنګه د جنت په نومونو کې یو نوم دی دار المقامه. لکه الله سبحانه وتعالی فرمای جنتین چې کله جنت ته داخل شي او دا نعمتونه وویني، نو د الله سبحانه وتعالی حمدونه شروع کوي او دا فرمای الذي احلنا دار المقامه من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. د کمال ذات هغه دی او د کمال صفتونه هغه ذات لره دي کوم چې موږ د مصیبتونو نه خلاص کړو او د ښکلي کور ته راوستلو، زه د اوسېدلو ته راوستلو، او داسې بهترین کور د جنت لا یمسنا فیها نصب، موږ به پکې نه ستړي کېږو، ولا یمسنا فیها لغوب، او موږ به پکې تکلیف هم نه وینو. همدارنګه د جنت یو نوم دی جنات عدن، د همیشوالي باغونه. لکه الله سبحانه وتعالی فرمای جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب انه كان وعده مأتيا. د الله بندگان مؤمنان متقیان به داسې جنتونو ته داخل شي چې هغه باغونه د همیشوالي دي، او دا د الله وعده ده، یقیني راتلونکې ده. همدارنګه د جنت په یو نومونو کې دا هم دی المقام الامین. الله سبحانه وتعالی فرمای ان المتقین فی مقام امین. همدارنګه د جنت په نومونو کې یو نوم دی جنات النعیم.
د نعمتونو باغونه، لکه الله سبحانه وتعالى فرمای إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. لکه د جنت په نمونه کې یو نوم الفردوس دی، دې آیت کې ذکر شو. او همدارنګه الله سبحانه وتعالى فرمای إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم. همدارنګه د جنت په نومونو کې یو نوم دی مقعد صدق، دا هم په قرآن کریم کې ذکر شوی دی. نو زما عزتمندو جنت دغه ښکلي نومونه او دغه ښکلی ځای د الله سبحانه وتعالى دعا کوو چې په خپل فضل و کرم سره موږ د جنت والاونه وګرځئ او هغه اعمال موږ ته اسان کړي د کومو په وجه باندې چې موږ او تاسو جنت ته داخلیږو، او د هغه اعمالو نه موږ او تاسو وساتي د کومو په وجه باندې چې موږ د جنت نه محرومیږو، ځکه چې توفیق د الله سبحانه وتعالى د طرفه دی. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.